او څوک به پس څوک به پس کما ومین می ډیر دی پس چل به ساتمای اوس به د بل چا سره ګرځي. ایسي صاحب د ضلعي انتظامیې په نمایندګۍ باندې خبره وکړه. بیا زمونږ ډسټرکټ سپورټ آفیسر، ډسټرکټ یوث آفیسر دا هغه ذمهوري چارواکي دي چې د ځوانانو د علمي فرهنګي روزنې پالنې لپاره داسې قسمه غونډې چې دي دا د ملا د تیر کردار لوبوي. او که د نړۍ په پرمختګ باندې نظر وغورځولی شي نو په کومه ټولنه کې چې داسې غونډې نه وي هلته کریټیو ډیبیټ نه وي. چې کریټیو ډیبیټ نه وي هغه ټولنې د جمود ښکار وي، د سفوکیشن ښکار وي او په هغې کې کله هم څنګه چې شمال صاحب ووی نه هغه ساینسدان پیدا کوي، نه تخلیقکار پیدا کوي او نه د نړۍ دانشور پیدا کوي. که موږ دانشور پیدا کوو موږ به داسې غونډې راجوړو. په سټیج باندې د ناستو ټولو شعراو د یو یو نوم که اخلمه دا دومره ستر خلک دي چې زما نه به څه پاتې شي. د دې هم مننه کومه. زه صرف یوه خبره کومه، بیا دوه غزلې وایم او بیا څلور تودې تودې ټپې کومه، بیا بس کوم. تاسو نفسیات چمکوونکي راغلي که نه؟ اولنۍ خبره دا ده په انګریزي کې یو ډېره مشهوره جمله ده، کوټیشن دی چې جسټیفای یور ایگزسټنس، چې تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې یې دا د نیچر یا د فطرت قانون دی چې خپل ځان خپل شتون هلته نشئ ثابتولی. ستاسو زیږه به دغه ځینې روکېږي، ستاسو مون به روکېږي. ډاینوسار یو ډېر لوی ځناور و، تاسو به یې هم اورېدلی. هغه د نړۍ نه مخکې ځکه روک شو چې هغه خپل اهمیت او ارزښت د نړۍ کې نشو ثابتولی. لهذا زما دیروجو وایي چې ستا د دیروجۍ ټوپۍ دې ځار شم په تندي ستا وي درته زه خوشحاله یم. نو د دې ټوپۍ سره سره به دا هم ثابتوو چې د دې سر نه لاندې مازده دی او دا مازده به په کار باندې راولو او دنیا ته به دا ښیو چې موږ خپل ایګزسټنس څنګه جسټیفای کړو. دا که د شعر دنیا ده، دا که د تعلیم دنیا ده، دا که د ساینس او د پوهې دنیا ده، نو موږ به دنیا ته دا ثابتوو چې زمونږ پښتانه په دې نړۍ کې خپل یو تاریخ لري، یو تهذیب لري، یو کلتور لري، یو جغرافیه لري. نو بیا د چادادا موږ د نړۍ د مخ نه نشو کولی او د ساینس صاحب هغه خبره بیا نیغ په نیغه رښتیا کېږي چې وخت د پښتونخوا په مېږدون یمه، پښتون یمه، خاوره به مې وایي چې پښتون یمه، پښتون یمه. او څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پېژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه. بیا موږ نه شروع کېدی که دا زموږ د زلمي ستوري ټولنه ده، که دا څوک هم یو داسې اکټیویټیز کوي موږ یې کلک ملاتړ او په نیمه شپه به دلته حاضرېږو. زما چونکې میوندیو ته په بلې واده اوس نږدې شوی دی، نو زما دا هفته یې دوه ذکرې تړلمه. نو پرون راته پرویش میسج وکړي چې راځې به ما یې چکرې وویې به ستا په جذبه او نیت باندې راځمه او بیا به زه داسې تاویږم مسجد ته هلته زلمي ستوري کمیونټ په ټولنه د یو پروګرام دی. نو هغې ویې خو ستا دا کارونه خلک نه شو وی که هغه زلمي دی خو ویې ته خو زما زلمی که نو مې ستا زلمی خو هغه زما زلمی. د دې خبرې مطلب مې دا دی چې هغه وایي که نه چې اور بھی دو کے زمانے میں محبت کے سوا ما هغې ته وایي چې مینه به هم کوو د دې قام وروسته لپاره به هم څه کوو. لار هم ډېره لرې وه، ستړی هم شوم او ځان مې رسولی دی په دې بنیاد باندې چې زما نه به د دې کائنات رښتونی خالق دا تپوس کوي چې دا څه کړي زما د مخلوق لپاره. نو که نور هېڅ نه وي نو کم از کم دا به وګورو چې په دې شپه مو ځان بل دې ته رسولی و. هغه وایي چې څومره مینت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي او د پنجابۍ په ژبه نه پوهېږي. زما مور ماله کاغذۍ غواړي او د جانان کلی ټوله ډېر لرې دی، تلل اته وړې سل روپۍ غواړي. نو دې لرې کې دې ځان ته ته رسولی دی چې دلته څه د امن، مینې، محبت یو پیغام ته تاسو ته ورسومه. بیا هم د ټولو منتظمینو ډېر زیاته مننه کومه. کله چې هم ستاسو داسې غونډې او امکان را جوړېده په دې خاوره باندې ومه درته به راځمه. زه په دې باندې پوه یم چې که چېرته موږ خپل د برخې کردار ونه لرو موږ به د خپل ذات، د خپل قام او د خپل د بچو د سبا مجرمانو، زه نه غواړم چې موږ مجرمان شو، موږ به خپل کردار وکړو. دا لومړۍ برخه وه، دې ته په دغه ځای پای ټینګه کړمه. راځمه شعرونه. شعر د شمال صاحب وایي چې تماشې تل هنداره کوي، چې تماشې تل هنداره
هنداره کوي دغه جینۍ به چاته لاره کوي چې تماشې تل هنداره کوي دغه جینۍ به چاته لاره کوي او چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه یاران د یار سره تیاره کوي یاران صاحب چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه یاران د یار سره تیاره کوي او والله که زړه خطر د ماره کوي او خدا ټیک ته چې تیاره کوي والله که زړه خطر د ماره کوي او خدا ټیک ته چې تیاره کوي او د مزاح یو شعر دی چې زما بخشي ګیاره باره کوي او د رقیبجان سره اکاره کوي زما بخشي ګیاره باره کوي او د رقیبجان سره اکاره کوي شمال صاحب او د فن د خلق هنر چې زده نه کړي څوک دی به ګیلې د مړ سره کاره کوي د فن د خلق هنر چې زده نه کړي څوک دی به ګیلې د مړ سره کاره کوي شمال صاحب او نقشې بیا وویل تاسو به پوهېږئ چې د فن د خلق هنر چې زده نه کړي څوک دی به ګیلې د مړ سره کاره کوي او چا کې چې شکر قناعت صبر وي نو دی به ژوند ښه په قرار کوي چا کې چې شکر قناعت صبر وي نو دی به ژوند ښه په قرار کوي او زما افغان د شاملې نه وکړو ویش هم دا یې لپاره کوي او په اخره کې یو خو زمونږ سهیل مصطفی یو ځوان تلاوت وکړو او بیا چې شعرونه وي هغه شومه نو د دې ځوانانو هم ډېره زیاته ستاینه کومه او دا ټپې دې ځوانانو ته ډالۍ وي چې او مدام بزا در سر نیما ہے چی بد زلفی د خندانو خلاصوما او د خال ربات په ماټو مستا او د چا د قصدا غاړه بیا راکمینا او څوک به پس کما ومین می ډیر دی پس چل وی ساتمئی اوس بعد بل چا سره ګرځي او ورته به وایي چې مینا در باندې یمئ یاره تیرې تورې تلاس کا او سپینه مرۍ به ستا په خپو کې غځومئ جانان مې ځینې د زړه پرې کړې او لکه نختر په جوړېدو ځمکې ځمئ او د دنداسې د پټ پای